د 1990 کال د نومبر میاشتې په 4 نیټه زرګونه ایرانیانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ او 58 د سفارت کارکونکي او امریکایي ډیپلوماټان یې برمته کړل. ډیر ژر د سفارت امنیتي ساتونکو خپل وسلې په ځمکه کې خودي او تسلیم شول. دوی ویل ک امریکا غواړي چې خپل وګړي روغ رمټ خپل کورونو ته ستانه شي نو موږ ته د ایران شاه راوسپاري. خو په 58 کسانو کې شپږ ډیپلوماټان د سفارت له مخفي دروازې په تیښته بریالي شول. دا شپږ ډیپلوماټان په راتلونکو څو ورځو کې له ډیرو ستونزو سره مخ ول. دوی به هره ورځ خپل د اوسېدو ځایونه بدلول، خپلې څېرې به بدلولې چې خلک یې ونه پیژني او ویې نه وژني. په هغه حالاتو کې د دوی ژوندي پاتې کېدل له امکانه لرې ښکارېدل. خو کله چې د امریکا استخباراتي ادارې ته دا پته ولګېده نو د یو جعلي فلم په جوړولو یې کار پیل کړ او د دې لپاره چې دا فلم جعلي ښکاره نشي نو جعلي تمثیل کوونکي سکریپونه او پوسټر یې جوړ کړي. خو دا ټول هر څه په اصل کې د امریکایي وګړو د ژغورلو عملیاتو. د 1990 کال د نومبر په میاشت کې د ایران سیاسي وضعیت تر بل هر وخت رنګلی شوی و. د یاد کال په جنوري میاشت کې د ایران شاه له خپل هیواد نه تښتېدلی و. د شاه حکومت سره د امریکا ملاتړ و خو ایرانیان ترې تر پوزې راغلي وو ځکه چې شاه په خپلو عیاشیو کې غرق و. بل دا چې د ایران په حکومت نفتو او تیلو د امریکا مکمل کنټرول و. خو د ایران خلک له ولږې سره لاس او ګریوان وو او ورځ تر بلې په ایران کې فقر او بېوزلي زیاتېده چې همدې چارو د شاه حیثیت زیانمن کړی و او خلکو هغه ته د امریکا د لاسپوڅې په سترګې کتل. که څه هم د شاه له ساتونکو خلک ډیر ویرېدل او لامل یې دا و چې ساواک په نوم د شاه دغه ساتونکو د شاه په خلاف هر ډول بغاوت په ډیرې بېرحمۍ له منځه وړو. په دې دوران کې یو کس له جلاوطنۍ بیرته وطن ته راستون شوی و. دا کس بل څوک نه بلکې آیت الله روح الله خامنه‌ای و. خامنه‌ای یو مذهبي لارښود و چې په دغه وخت کې ورسره د خلکو ملاتړ او غوسه دواړه یوځای شوي وو. خامنه‌ای د څو اونیو په دوران کې په دې بریالی شو چې په ایران کې شاهي نظام ړنګ او د اسلامي نظام بنسټ کېږدي او له دې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت رامنځته شو. دې بدلون او انقلاب سره د ایران د خلکو نظرونه هم بدل شول چې له دې وروسته د ایران خلکو امریکایي او غربي هیوادونو ته د دښمن او فاسدو دولتونو په سترګه کتل او په پرله پسې ډول یې د غربي هیوادونو پر سفارتونو بریدونه پیل کړل. د ایرانیانو قهر او غوسه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې ایرانیان په دې پوه شول چې د ایران شاه ته امریکا پناه ورکړې ده. د ایرانیانو غوښتنه له امریکا څخه دا و چې د ایران پخوانی شاه دې دوی ته وسپاري د دې لپاره چې په امریکا فشار ډیر کړي. په ایران کې د امریکا سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان برمته کړل. کله چې زرګونو ایرانیانو د امریکا په سفارت برید وکړ نو د امریکا په سفارت کې 58 کارکونکي او ډیپلوماټان وو چې د هغوی له ډلې شپږ ډیپلوماټان په دې بریالي شول چې د سفارت په مخفي لارو ځانونه له برمته کوونکو وژغوري. که څه هم دا شپږ ډیپلوماټان له سفارته په تیښته بریالي شول خو دوی سره موټر یا الوتکه هم نه وه. بله دا چې دوی رسمي مرجع ته هم مراجعه نشوه کولی او بیرته سفارت ته هم نشوی تللی. دوی له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. لومړیو څو ساعتونو لپاره دوی دا غوره وبلله چې له خپلو ټلیفونونو ګټه وانخلي او له ګڼه ګوڼې هم لرې واوسي ځکه چې دوی د لباس او څیرې له وجې په اسانۍ پیژندل کېدلی شول. دا یو داسې وخت چې حتی کوچنۍ غلطۍ هم د ټولو ژوند د مرګ کومې ته غورځولی شو. په دې لړ کې دوی له بېلابېلو سفارتونو د پناه غوښتنه وکړه خو هغوی هم د ایرانیانو له ویرې دوی ته پناه ورنه کړه. بیا دوی د کاناډا سفارت ته لاړل. که څه هم د کاناډا هیواد هم د پناه ورکولو ډډه کول او خپل ډیپلوماټان یې دوی ته له پناه ورکولو منع کول خو په تهران کې د کاناډا سفیر کین ټیلر دوی ته د 3 میاشتو لپاره په خپل کور کې پناه ورکړه. امریکایي ډیپلوماټان په دې وخت کې له سخت رواني فشار سره مخ وو. حتی دوی دا جرأت نشو کولی چې له کوره بهر لاړ شي او یا کړکۍ وګوري. رابرټ انډرس د قونسلي چارو افسر، مارک لیجک د قونسل مرستیال، کورا لیجک د مهاجرت څانګې کارکونکي، زوزف سټارفورد د سیاسي اتشې غړی، کیټلین سټافورد د ویزې د ورکړې څانګې کارکونکي او لی شاتز هغه کسانو چې د برمته کوونکو له منګولې ځانونه ژغورلي وه. کله چې د امریکې حکومت ته دا معلومه شوه چې یاد شپږ ډیپلوماټان برمته کوونکو لاس ته نه دي ورغلي نو دا خبره یې پټه وساتله او په رسنیو کې د دې خبرې خپرول له دې وجې ډډه وکړه چې نه یوازې د هغه شپږ کسانو ژوند ته ګواښ پیښېده بلکې د هغه 52 کسانو ژوند ته هم ګواښ پیښېده چې برمته شوي وو. که چیرې دا خبره په رسنیو کې خپره شوې وه
نو د کاناډا د سفارت ترڅنګ نورو سفارتونو ته هم خطر متوجه کېده. له همدې امله د امریکا حکومت د دوی مسؤلیت د CIA افسر ټوني مینډس ته وسپارله. CIA بیلابیل پلانونه جوړ کړل چې په هغه کې د نورو سفارتونو د ډیپلوماټانو په شکل د دوی راوستل، د ملکی خلکو په جامه کې د دوی راوستل او داسې نورې ډېرې طرحې او پلانونه شامل وو. د امریکا حکومت له ډېر فشار سره مخ وو، خو ټوني منډس داسې یو طرحه وړاندې کړه چې د هیڅ چا په ذهن کې هم نه وه، او دا داسې یو پلان و چې په تخنیکي لحاظ شونی هم و. طرحه داسې وه چې CIA بعد د فلم جوړونکو په جامه کې ایران ته ځي، هلته به فلم لپاره ځای خوښوي چې په دې حساب به په تهران کې د دوی د موجودیت لامل هم روښانه او بې خطره به هم وي. بله دا چې دوی به کولی شول چې په قانوني توګه له ایران نه خارج شي، خو دا فلم باید دومره هم زړه راښکونکی نه وي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته راواړوي، بلکې یوازې دومره وکړي چې د ایران چارواکي پرې د جعلي فلم ګمان ونه کړي. له همدې ځایه د جعلي فلم جوړولو نظریه رامنځته شوه. ټوني مینډز ویل چې موږ به په منځني ختیځ کې د ساینس فکشن فلم جوړولو او مناسب ځای لټوو. دا چې ولې د ساینس فکشن ژانر وټاکه، د دې تر شا لامل دا و چې په دې ژانر کې موږ هر ډول عجیب او غریب کارونه ترسره کولی شو. د دې فلم نوم یې آرګو کېښود، خو دا فلم هیڅکله هم جوړ نه شو. د دې لپاره چې د دوی فلم جعلي ښکاره نشي، په هالیوډ کې یو دفتر پرانیست. دوی په دې دفتر کې څوکۍ، میزونه، ټلیفونونه او حتی اړیکو ته ځوابونه ورکوونکي هم وګومارل. د دې ترڅنګ یې د آرګو فلم په نوم ځینې خبرونه په رسنیو کې هم خپاره کړل، پروډیوسران یې معرفي کړل او دې ته ورته نور کارونه یې هم وکړل. دا کار دوی د دې لپاره وکړ که یو څوک د فلم په رښتیا پسې راوځي نو باید څه ناڅه خو وي چې هغه ته کنایات ورکړي. د فلم لپاره چې د دوی کوم سکرپټ لیکلی و هغه هم ځانګړی د همدې لپاره لیکل شوی و. په دې سکرپټ کې د منځني ختیځ او ایران یادونه څو ځله شوې وه چې د دې لپاره د تهران موقعیت تر ټولو غوره ګڼل کېده. دوی دا ټول کارونه په دومره نزاکت ترسره کړي وو چې د جعلي فلم ګمان پرې هیڅ نه کېده. خو اصلي ستونزه د مسلکي کسانو په څیر چلند تمثیل کول وو. څنګه دوی کولی شي د مسلکي کسانو په څیر پوښتنه وکړي، څه ډول ځوابونه ووایي، څه ډول د مسلکي فلم جوړونکو په څیر ناسته ولاړه او خبرې وکړي. ټوني مینډس ټولو همکارانو ته دا وښول او هغوی ته یې دا یادونه هم وکړه کله چې یو څوک له تاسې ستاسو د مسلک په اړه پوښتنه کوي نو ځواب یې باید ستاسې په اسنادو کې نه بلکې ستاسو په خبرو او چال چلن کې ومومي. دوی هم یادې چارې په ډیر ښه ډول زده کړې، خو اصلي ننګونه په تهران کې د فلم جوړول او فلم جوړونکو تمثیل کول و. له څو اونۍ وروسته مینډس د جعلي فلم جوړونکي په څیره کې ایران ته د تګ اجازه ترلاسه کړه. د ده مقصد دا و چې د ساینس فکشن فلم لپاره په تهران کې یو مناسب ځای پیدا کړي. نوموړي داسې اسناد جوړ کړي وو چې د کاناډا هیواد لخوا تایید او ټاپه شوي وو. د 1980 کال د جنوري په میاشت کې ټوني مینډس د یو عادي ګرځندوی په څیر تهران ته ورسید. خو دا چې نوموړي سره ټول اسناد پوره وو او کاناډي پاسپورټ یې هم درلود نو له همدې امله پرې هیڅ چا هم شک ونه کړ. د دې ترڅنګ په خبرونو کې هم د نوموړي د فلم په اړه خبرې اترې کېدې چې د موضوع د تایید سره یې ډیره مرسته کوله. تهران ته له رسیدو سره سم نوموړي د کاناډا سفیر سره اړیکه ونیول او د امریکایي ډیپلوماټانو سره د ملاقات کولو د وخت او ځای په اړه خبرې اترې وکړې. د امنیتي ستونزو له وجې دا لیدنه د سفیر په کور کې مخفي وشوه. له دې وروسته مینډس ټولو ته د هغوی د چال چلن په اړه توضیحات ورکړ او هغوی ته لارښوونه وکړه چې څه ډول خبرې وکړي، څه ډول باډي لانګویج وکاروي، څه ډول د پولیسو سره خبرې وکړي، کومو پوښتنو ته ځواب وایي، په کومو خبرو ټینګار وکړي او داسې نور. دا هم ورته وویل شول چې د ایراني پولیسو په مخ کې باید پوره ډاډه واوسي او داسې حرکت ونه کړي چې هغوی پرې شکي شي. مینډس ځکه په دې خبره ډیر ټینګار کوه که چیرې دا پلان ناکامېده نو انجام او پایله یې ټولو ته معلومه وه. او په دې سره نه یوازې دا چې دا 6 کسان زیانمنېدل، د امریکا او ایران ترمنځ هغه خبرې اترې هم اغیزمنېدې چې د پاتې 52 کسانو د ازادۍ لپاره روانې وې. بله دا چې د کاناډا سفارت ته هم ګڼې ستونزې راولاړېدلی شوې ځکه چې د کاناډا سفارت دوی ته جعلي پاسپورټونه ورکړي وو. دوی څو ورځې تمرینونه کول او په پای کې هغه وخت راورسېده چې دوی نور باید خپل پلان عملي کړی وای. په دغه ورځ هم د تهران هوایي ډګر کې د تل په څیر مسافرو تګ راتګ کاوه. دوی هم د پلان سره سم له یو بل سره خبرې اترې کولې، خو دوی له یوې ستونزې سره مخ وه، هغه دا چې د دې 6 کسانو په پاسپورټونو د راتګ ټاپې نه وې لګېدلې چې په دې خبره مینډس هم پوهېده.
خو دوی په دې پوهېدل چې په ایران کې رژیم نوی بدل شوی او په داسې وخت کې بې له ټاپې تېرېدل یو عادي خبره وي. کله چې دوی پولیسو ته مخامخ شول نو هغوی په ډېر دقت د دوی اسناد کتل پیل کړل، خو د دوی اسناد په دومره ظرافت جوړ شوي وو چې د هیڅ چا شک پرې هم نه راته. بله دا چې د 6 امریکایي ډیپلوماټانو چال چلن هم د عادي مسافرو په څیر و چې دې کار هم دوی سره ډیره مرسته کوله. هیره دې نه وي چې په دې وخت کې د کاناډا سفارت هم د اسنادو د تایید لپاره پوره چمتووالی نیولی و او ټلیفونونو ته چمتو ناست و. خو له نیکه مرغه دوی وکولی شول چې له پولیس واوړي په بریالیتوب خپلې تیارې ته وخیږي. بیا منډس او 6 ډیپلوماټان تر هغې خپل احساسات کابو کړي وو چې تر کومه وخته د ایران له هوایي حریم څخه دوی نه ووتلي. خو بیا هم دا عملیات پای ته نه ورسېدلي. زوریخ ته له رسېدو سره سم امریکایانو دوی بې له دې چې خبره رسنیزه کړي امریکا ته یوړل او دا خبره یې پټه وساتله. دا خبره یوازې د دوی د ساتنې او امنیت لپاره نه بلکې د کاناډا هیواد لپاره هم اړینه وه، ځکه چې هغوی دوی سره پوره مرسته کړې وه. دا راز تر 18 کلونو پورې پټ وساتل شو، خو په پای کې CIA دا راز را څرګند کړ. حتی ټوني منډس په رسنیو کې په خپله د دې عملیاتو په اړه خبرې وکړې او هغه ټوله کیسه خلکو ته واوروله چې دوی په تهران کې کړي وو. خو نور 52 کسان له 444 ورځو وروسته کله چې په 1981 کال کې رونالډ ریګن د امریکا ولسمشر شو د ایران له لورې خوشي کړای شول. د ایران شاه په 1980 کال د جولای میاشتې په 28 نیټه له ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. که څه هم له دې وروسته په دې عملیات بیلابیل فلمونه جوړ شول چې په دې فلمونو کې د جذابیت رامنځته کولو لپاره د CIA رول ډیر مهم ښودل شوی دی. خو په حقیقت کې د دې عملیاتو تر شا د کاناډا د سفیر رول د ستایلو وړ دی. له دې بریالیتوب وروسته د کاناډا هیواد کین ټیلر ته د ملي اتل لقب ورکړو او د امریکې هیواد خوان هغه ته د سرو زرو تمغه ورکړه. له یادې پیښې وروسته د امریکا سفارت په ایران کې هیڅکله هم بیرته پرانه نیستل شو او کاناډا هم خپل ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته راوغوښتل.